خبر. به نام خداوند بخشنده و مهربان، مجیب خلوتگر هستم و با آمنه بابک با تقدیم برنامه با خبر به شما میگیم که السلام علیکم. محترم اوریدونکو، زما سلامونه هم به منی. مخکې له دې نه چې د مطالبو په خپرولو پیل وکړو، لومړی به غوږ شو خبرونو ته د سمې سهیم نه. افغانستان به یک مرکز مواد مخدر تبدیل می شود. این مطلب را دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم ملل متحد UNODC اعلان کرده افزوده است. هرچند حدود 3 سال از سقوط رژیم طالبان می گذرد، ولی با توجه به افزایش مواد مخدر در این کشور گمان می رود که این کشور به یک مرکز عمده مواد مخدر در جهان تبدیل شود. تقرر جنرال عبدالرشید دوستم در یک مقام نظامی بزرگ ضرورت استفاده از نیرو علیه جنگ سالاران را کاهش می دهد. این مطلب را یک مقام بلند رتبه آمریکایی که نخواست نامش افشا گردد اظهار داشته است. با این حال زلمه خلیلزاد سفیر آمریکا در افغانستان در عکس العمل به تقرر جنرال عبدالرشید دوستم به حیث دریسیزوال سرقماندانی اعلای قوای مسلح افغانستان گفته است این بهترین روش است تا از قماندانان پرنفوذ محلی در بازسازی افغانستان استفاده گردد. در افغانستان خصوصا در شهر کابل برای اتباع خارجی حق گردش از طرف شب ممنوع قرار داده شد. این خبر از طرف مقامات افغانی و تعداد از دیپلمات‌های خارجی اعلان شده است. قابل تذکر است این خبر زمانی به نشر می رسد که یک مشاور وزارت احیا و انکشاف دهات تبع کشور انگلستان به نام استفن مک‌کوین اخیراً در نزدیک سفارت آلمان به ضرب گلوله افراد نامعلوم به قتل رسید. گفته می شود گروه طالبان این عمل را به عهده گرفتند. مطالعه برای استفاده از مواد مخدر در راه‌های قانونی جریان دارد. با گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، یک مرکز تحقیقات روی استفاده از تریاک برای داروهای چون مورفین، لودائین و دیگر دواهایی که در دردهای شدید از آن استفاده می شود مطالعه می کند تا در صورت امکان در افغانستان از پالیسی استفاده قانونی از مواد مخدر را رایج سازد. قابل تذکر است که مرکز مذکور یک مؤسسه فرانسوی بوده و به نام شورای سنلیس فعالیت می کند. این در حال است که به اساس سروی ملل متحد افغانستان در سال 2004 میلادی حدود 4200 تن تریاک را تولید نموده که در سطح جهان با این رقم مقام اول را دارد و قیمت تیل در بازارهای نیویورک و لندن به حد اعظمی بلند رفته است. با گزارش خبررسانی آژانس فرانسه، یک بشکه تیل خام در بازارهای نیویورک به $55.75 رسیده و به همین ترتیب قیمت تیل برای بار اول در بازارهای لندن از مرز $45.05 گذشت. این در حال است که قیمت تیل خام کشورهای آسیایی چون ایران به $43.43 رسیده است. قابل تذکر است که کارشناسان علت این بلند رفتن تیل را در بازارهای جهان خراب بودن وضعیت کشورهای عربی صادرکننده تیل خوانده‌اند. با تشکر از سمیع سهیم در برنامه کنونی این گزارشات داریم. سر لدی چې د سرشمیرنې پړاو په پاکستان کې سرته رسیدلی، خو ځینې افغاني کډوال ګله لري. در ولایات پرورشگاه ها ایجاد می گردد. یو لنډه کتنه د حامد کرزي سفر د اسپانیا هیواد ته. در سراسر کشور بیشتر از 1 میلیون شاگرد صنف درسی ندارند. د ترکیه هیوادوایی چې یو خپلواک او د ښو ملي اردو او ملي پولیسو لرونکی افغانستان غواړو. انجمن دکتران چشم در کابل ایجاد شد. په بغلان کې یو قوماندان په خپل خوخه خپل وسلې دولت ته تسلیم کړې. په بغلان کې یو قوماندان په خپل خوخه خپل وسلې دولت ته تسلیم کړې. سیلاب‌های اخیر در فراه جان ده‌ها تن را گرفت. او په پای کې ورزشي خبرونه. خب آمنه جان، شروع میکنیم بخیر با برنامه کنونی و نشر گزارشات. ما در برنامه‌های گذشته خو یادتان است که یک مطلب داشتیم تحت عنوان ازی که سرشماری مهاجرین افغان در پاکستان آغاز شد. او اوس مجیب جان دا سویل کیږي چې د پاکستان په هیواد کې د کډوالو سرشمیرنه پای ته رسیدلې. با وجود ازی تعدادی از مهاجرین شکایت دارن و میگن که در این سرشماری اونا ثبت نام نشدن. چې زرغونه روشان هم دا موضوع څېړلې ده.
یو شمېر کډوال د سرشمېرنې د پروسې نه په پاکستان کې شکایت لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغان کډوالو د سرشمېرنې پروسه پاکستان کې پای ته رسیدلې ده. د UNHCR یا ملګرو ملتونو د مهاجرینو د دفتر د مطبوعاتو مسؤل محمد نادر فرعاد څخه مو د کډوالو د شکایت په اړه وپوښتل. بعضی نقاط پاکستان هنوز هم سردی هوا است، هنوز هم برفباری است، مثلا در نقاط بلوچستان، وزیرستان. این ساعاتی است که ما تا به حال نظر به بعضی معضلات و مشکلاتی که داشتیم ما نتونستیم بریم و شاید هم وجود دسترسی پیدا کنیم و کسایی هم که مونده شاید هم تحت پروسه قرار بگیره و دولت پاکستان تا به حال هم نتونسته که این کارا بکنه برشان. و ما فکر میکنم که این کار دشوار است، تا کار مشکلی است. ما کوشش میکنیم که به تمامی از اینا برسیم و به می حالت ما می پروسه سرشماری را یک مدتی به تعویق انداخته بودیم باشه و هدف این است که به تمامی افغانا برسن. اما اگر تعداد باقی میمونه و اونا بعداً رجوع میکنن، اگر کدام برنامه دیگه روی دست داشته باشن ممکن اونا هم تحت این برنامه قرار بدن. د نادر فرهاد په وینا کوم کسان چې د مهاجرینو د سرشمېرنې لپاره په کار ګمارل شوي دي د پاکستان د هیواد د احصایې متخصصین یا د هغه هیواد د احصایې اداري کارمندان و. یک مرکز احصایه‌ای است در پاکستان. تجارب کافی در زمینه سرشماری دارند. کارکردهای قبلی داشتن. من فکر میکنم مرکز احصایه‌ای که در پاکستان وجود داره مشکلی که اونا داشتن در اوایل مشکل تهیه مقدار پولی که مصرف میخواد. شاید که اونا را ما به عهده گرفتیم. ما همیشه به شکل تخیلی گفتیم که شاید حدود 1 میلیون در کمپای پاکستان زندگی کنه. اما شاید هم بیشتر باشه، شاید هم کمتر باشه و نتیجهش واقعا نتیجه خوبی و قابل ملاحظه خواهد داشتن. و من فکر میکنم که کار مرکز احصایی که مرکز احصایی پاکستان انجام میده کار خوبی خواهد بود. د یادونې وړ ده چې افغان کډوالو د سرشمېرنې پروسه په پاکستان کې 15 ورځې وړاندې پیل شوې و. اوس مجیب جانه در مورد پرورشگاه ها درست است؟ اوکی. همونطور که گفته میشه چند پرورشگاه یا دارالیتام در پالی ازی که در کابل اعمار میشه در ولایات هم اعمار میشه. چه داده لومړي ځل دپاره دا کار کیږي؟ من نمیفهم که قبل از سال 1371 پرورشگاه ها در ولایات دیگه یا در شهرهای عمده افغانستان بود یا نبود. ولی حالا وزارت کار و امور اجتماعی میگه به همکاری یونیسف که پرورشگاه ها را در بیرون از کابل هم ایجاد میکنه. چې په دې هکله زموږ همکار سمیع احمدی جزئیات بیشتر بر ما میگه. پرورشگاه ها برای اطفال یتیم و بی‌بضاعت علاوه از کابل در ولایات نیز ایجاد می شود. قبل از ظهر روز پنجشنبه قرارداد همکاری بین وزارت کار و امور اجتماعی و اداره یونیسف به خاطر جمع نمودن اطفال یتیم و بی‌بضاعت از کنار جاده ها به امضا رسید. جزئیات دیگر این قرارداد را سید اکرام الدین معصومی وزیر کار و امور اجتماعی این گونه بیان کرد. ما از قبلا مراکزی هم به نام پرورشگاه داریم که در اونجا یک تعداد زیادی از ایتام و اطفال بی سرنوشت و بی سرپرست هستند و این مراکز ما در نظر داریم که خدا بخواه به ولایات هم توسعه بدیم و این پروگرام پروتکلی که داریم جدا از این مراکزی است که ما داریم. بر علیه از مرکز دیگه ایران که تازه ما ایجاد کردیم به همکاری بعضی از وزارتخانه و مؤسسات که یک تعداد اطفالی که در جاده هستند دست به تگدی و گدایی زدن و را میخوایم جمع آوری بکنیم. همچنان دیرت احسان مسئول بخش همکاری اداره یونیسف میگوید که ما در بسیاری از عرصه ها با مردم افغانستان آماده کمک هستیم. ما امیدوار هستیم که در این سال کارهای بسیار اساسی را انجام بدیم و بتانیم واقعا یک نتایج مثبت خوب را برای محافظت اطفال به دست بیاریم. آنچه که ما به حیث مسئول دفتر یونیسف در افغانستان انجام داده بتانم هر آنچه که ما حاضر هستیم چیزی که ما در توان ما هستیم اون را انجام بدیم. باید یادآور شد که فعلا چند مرکز دولتی و غیر دولتی پرورش اطفال یتیم و بی‌بضاعت در کابل وجود دارد. خب با امید از اینکه اول مشکل ایتام نداشته باشیم، یعنی مشکل یتیما را بعد از او اگه احیانا این مشکل می باشه پرورشگاه‌های بیشتری برشان ایجاد شوه. و حال شنونده‌های عزیز حتما در جریان هستند که رئیس جمهور کرزی یک سفر روز چهارشنبه آغاز کرده، یک سفر به کشور اسپانیا. اوکی مجیب جان چې د اسپانیا د هیواد په بلنه حامد کرزی هغه هیواد ته تللی. بله امنا جان اونجا یک اجلاس است که روی مسائل دموکراسی، تروریسم و امنیت منطقه روش صحبت میشه و میفهمی که ما چی کردیم در این برنامه راجع به می سفر. دا سفرم څیړلی دی، یعنی لنډه کتنه هم ته کړې ده چې د دې سفر پایلې به څه وي. بله نتایجش به افغانستان چیست و به اصطلاح هدف از این سفر چی بوده که داوودشاه عمل بر ما میگه.
د پنځشنبه په ورځ د اسپانیې په پلازمینې مادرید کې یو کنفرانس جوړیږي چې په دې کنفرانس کې د ولسمشر امید کرزي تر مشرۍ لاندې یو افغاني پلاوی هم ګډون لري او په دې کنفرانس کې هغه ستونزې چې د ترهګرۍ له امله دیموکراسي ورسره مخامخ ته بحث کیږي او دا چې د افغانستان پلاوی ولې په دې کنفرانس کې ګډون لري په دې اړه د کابل د پانتون استاد او سیاسی کارپو نسرین ابوبکر گروس داسې وایي برای افغانستان موضوع تروریسم هنوز هم بسیار حاد است. ما هیچ از خطر تروریسم خلاص نشدیم و از او خاطر دنیا بسیار متوجه افغانستان است که حال این کشوری را که دوباره میخواهد که دموکرات باشه و چه قسم مرکزیت تروریسم از اینجا خلاص کنند. من یقین دارم که آقای کرزی هم گرفته درباره امی مبارزه افغانستان و مردم افغانستان در این قسمت شاید که گپ بزنن. همدارنګه د نسرین گروس په وینا چې د اسپانیا په هیواد کې 2 کاله مخکې د ترهګرۍ له امله ډیر خلک مړه او ټپیان شول او دا هیواد په خپل د ترهګرۍ سره د مبارزې د غړو هیوادونو غړیتوب لري. دا چې دا کنفرانس به د افغانستان لپاره څه ځانګړې لاسته راوړنې ولري په دې اړه نسرین گروس وویل من فکر میکنم که خطر تروریسم در افغانستان از بین نرفته. ما هر روز مشکلات داریم در این قسمت. کمپای آموزش تروریست ها حال دیگه در افغانستان نیست. اشتراک رئیس جمهور افغانستان در توی یک کنفرانس یک نقطه اساسی است برای توی یک کنفرانس، چون افغانستان همونطور که پیشتر گفت در وقت طالبان مرکز تروریسم جهانی شده بود. د دونیول د چې د اسپانیا هیواد په سواو کلونو مخکې یو اسلامي هیواد وو چې له جبل طارق څخه مسلمانان هغه هیواد ته تللي وو او یو کامل اسلامي تمدن یې هغلته بنا کړل چې اوس هم هغلته جماعتونه او اسلامي هنر پاتې ده. اما 200 کاله کېږي چې یو غیر اسلامي هیواد ده او عیسوي مذهبه کاتولیکان هغلته ژوند کوي. مجیب جان مخکې مو وویل چې په ولایتو کې پرورشګاوې جوړیږي او اوس یونیسف اعلان کړی چې د افغانستان په هیواد کې تقریبا 1 میلیون زده کوونکي درسي کتابونه او همدارنګه هغه وسایل چې په مکتبونو کې ترېنه ګټه اخیستل کیږي لکه چوکۍ د هغې له کمښت سره مخامخ دي. و از همه مهمتری که یونیسف گفته یک قرارداد 19 میلیون دلاری امضا کرده با وزارت معارف که به اساس قرارداد حدود 1.5 میلیون شاگرد افغان تحت پوشش خود قرار میته، بر از اونا وسایل درسی میته، صنف جوړ میکنه. اینی تو گپا چې دا ټول خبره د یونما یا د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې تر سره شوې وي. بله در کابل و زلمه احدی هم در کنفرانس رفته بود. بیشتر از 1 میلیون مکتب در سراسر کشور صنوف و لوازم ضروری آن را ندارند. این مطلب را ادوارد کاروردین مسئول مطبوعاتی صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال در افغانستان در یک کنفرانس خبری اعلان داشت. UNICEF and the government estimates that more than 1 million primary school age girls are still not enrolled in classes across the country. به اساس تخمین دولت افغانستان و اداره یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال بیشتر از 1 میلیون مکتب وسایل مجهز و یا تا صنوف آموزشی ندارند. در 5 ولایت حدود 90% کسانی که واجد شرایط آموزشند نمیتوانند به مکتب بروند. در سال جاری یونیسف یک قرارداد 19 میلیون دلاری را با وزارت معارف افغانستان به امضا رسانیده است. این قرارداد شامل ایجاد حدود 500,000 صنوف آموزشی برای دختران در جاهایی است که مکتب وجود ندارد. این پروگرام همچنان شامل تربیت حدود 25,000 معلم بوده و در برگیرنده تهیه لوازم درسی برای حدود 1.5 میلیون دانش آموز است. در این کنفرانس همچنان مانوئل دی سالوا سخنگوی دفتر خاص ملل متحد برای افغانستان یا یونما از ایجاد یک کمیته اضطراری برای حادثات غیر مترقبه از طرف ملل متحد، نیروهای ائتلاف، نیروهای آیسف و دولت افغانستان خبر داد. A joint operation center that brings together all the actors, government, یک مرکز مشترک عملیاتی از طرف آیساف، ملل متحد، نیروهای ائتلاف و دولت افغانستان به خاطر حادثات غیر مترقبه در یونما یا دفتر خاص ملل متحد برای افغانستان تشکیل شده است. همچنان مشکلاتی که مردم از بابت آن دچار تشویش هستند بعد از سروی از طرف این کمیسیون بررسی شده و راههای حل آن از طرف این کمیسیون سنجیده می شود. خب آمنا جان، قسمی که شنیدیم در پالوی گپای سخنگوی یونیسف در کابل، سخنگوی نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان هم گفت که یک شورای جور شده یا کمیته که به خاطر حالات اضطراری در افغانستان او بررسی میکنه و کار میکنه. اوس مجیب جان د ترکیه هیواد لوی درستیز ویلی دی چې موږ په افغانستان کې یو خپلواک او د ښه ملي اردو او ښه ملي پولیسو غوښتونکي یو. بله، لوی درستیز کشور ترکیه به کابل آمده
البته قبلا لویدرستیز افغانستان اونجا رفته بود که بنا به دعوت بسم الله خان لویدرستیز افغانستان او به کابل دوباره دعوت شده و یک دیدار داشت با نیروهای آیساف یا نیروهایی که تحت رهبری ترکیه در افغانستان اجرای وظیفه میکنن و یک کنفرانس خبری هم داشت در وزارت دفاع. چې د خبري غونډې ته غلام محمد معصومي هم تللی و. زموږ هدف یو آزاد او خپلواک افغانستان دی چې د ښه ملي پولیسو او ملي اردو خاوندان وي. دا خبره د ترکیه لوی درستیز ستر جنرال المی سکوت په کابل کې یو خبري کنفرانس په ترڅ کې وکړه. bütün arzum idare teşkilatını tamamen kurmuş, milli ordusunu yetiştirmiş. هدف ما و امید ما یک افغانستان واقعا آزاد دارای یک اردو و پلیس پیشرفته و یک افغانستان آباد که مردم آن بتوانند در رفاه و آسایش زندگی کنند و ما امیدوار هستیم که در بار آینده که به افغانستان میاییم و همچنین یک وضعیت افغانستان رو ببینیم. از اما قلبم باور دارم که برای ملت و مردم قهرمان افغانستان با موفقیت های هرچی بیشتر خود رسیدن. انشالله برای بار آینده که من اینجا میایم به یک شکل بسیار پیشرفته را شاهد خواهم بود. په دغه خبري غونډه کې ستر جنرال بسم الله خان د افغانستان لوی درستیز هم ګډون کړی وو چې ترکیه هیواد د افغانستان سره د مرستې یادونه وکړه. جمهوری ترکیه در قسمت بازسازی افغانستان مخصوصا در تشکیل اردوی ملی ما را همکاری کرده و نقش از اینا در بازسازی افغانستان بسیار برجسته است، مخصوصا در تامین امنیت و در ایجاد صلح و ثبات در کشور ما در چوکات آیساف. د یادونې وړ ده چې د دې شو هیوادونو نه زیات عساکر چې د ثلثات ځواک په نامه یادیږي په افغانستان کې د ترکیه هیواد لخوا رهبري کیږي. مجیب جان په خو هم داسې اورېدلي وو چې ځینې انجمنونه وو لکه د حقوقدانانو انجمن و حالا میگن که د ډاکټرانو انجمن جوړ شو و خصوصا به طور مشخص انجمن دکتران چشم. البته دا د لومړي ځل لپاره دی چې دا انجمن جوړیږي. بله. او دا چې د دې انجمن مخه څه ده او په څه دلیل جوړ شوی دی؟ برای ما سمیع صحیح میگه. انجمن دکتران چشم افغانستان جدیداً ایجاد شد. با گفته یک دکتر عالم قاهر، این انجمن مربوط به تمام دکتران چشم افغانستان می باشد و یک انجمن غیر وابسته و غیر سیاسی است. این انجمن تمام دکترای چشم افغانستان است. نام از هم انجمن دکتران چشم افغانستان است. به این مفهوم که تمام دکترای چشم افغانستان در هر نقطه افغانستان که هست میتونه عضویت این انجمن داشته باشه. این انجمن یک انجمن غیر وابسته است، یک انجمن غیر سیاسی است، یک انجمن اجتماعی است. عمدتاً از طرف خود دکترای چشمی سپورت و تقویه میشه. اینکه هدف و مرام این انجمن چیست؟ از رئیس این انجمن دکتر عالم قاهر پرسیدیم. اهداف کلی ما در اساسنامه و برنامه کاری ما هست عمدتاً از آرمانای اهداف دکترای چشم دفاع خواهد کرد، سمتدهی خدمات طبی را در بخش چشم با عهده خواهد داشت و فشرده بگویم از حقوق دکترای چشم و مریضای چشم دفاع خواهد کرد. قابل تذکر است که به گفته دکتر عالم قاهر تا سال 2020 امراضی که سبب نابینایی در جهان می شود و این مرض قابل تداوی و وقایه است از طریق این انجمن و با ارتباطی که این انجمن با جهان پیدا خواهد کرد در وقایه و تداوی آن آماده خواهد شد. اوس مجیب جان د انجمن بولار شو بغلان ولایت. بله، ولایت بغلان میگن که یک قوماندان به خوش خود سلاح خود به دولت تسلیم کرده. او دا چې نور څه کړی دي او نور شی تسلیم کړی دي. بله، نورعلم شیرزی از ولایت بلخ. د وسلو او مهماتو 15 ډیپوګانې د بغلان ولایت د ډنډیغوري په ولسوالۍ کې دغه ولایت ملي پولیس او په دغه ولایت کې میش د ولایتي بیا رغونې پی آر ټي ټیم ته وسپارل شوې. دغه وسلې چې ډیری درنې لکه زیکو یو ډول او د نورو درنو وسلو مهمات او د ځمکنیو ماینونو په زورګونه ګولۍ پکې موجود وي د نوموړي ولایت د یو تن جهادي قوماندان مولا عالم لخوا وسپارل شوې. ویل کېږي چې د نوموړي قوماندان سلګونه تنه وسلوال کسان څو موده مخکې د بېوسلې کولو او ملکي ګرځولو ډي ډي آر د بهیر په ترڅ کې بېوسلې شوي وه. خو قوماندان عالم د دغه وسلو په اړه وویل چې په سیمه کې امنیت ښه نه و نو د ځکه دا وسلې د ځانه سره ساتلې وي. قوماندان عالم پر راتلونکي کې د خپل امنیت په اړه وایي. نو څه بې امنیتي وه مخکې، خو اوس چې دغه والي صاحب جمعه خان همدرد ولایت بغلان ته نوی تعیین شو او دلته راغی، امور د دولت په لاس یې نیولي دي
امیدواری د موږ هم زیات شوی، د موږ د قومونو، د موږ د منطقې د خلکو امیدواری زیات شوی د اضافه ډیر احساس دی د خطر نه کوو. دغه وسلې د نوموړي ولایت د پولیسو لخوا په 5 کوماز موټرو کې ولیږدول شوې. د بغلان ولایت د پولیسو د امنیت مسؤل ګل محمد وایي چې دغه وسلو د بیلولو لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی دی ترڅو د استعمال وړ وسلې ملي اردو او ملي پولیسو ته وسپاري. ګل محمد د قومندان عالم دغه اقدام په اړه وویل. د قومندان صاحب عالم په هغه خنیا چې مثلا خلکو ته وطن ته درلوده هغه عملاً موږ ته ثابت شو او موږ ولید او واقعا دغه د خنیا د یو اصول غږ د دیموکراسي غږ د ازادۍ غږ د خلکو ته ډیر ښه پیغام ده. همدارنګه د بغلان ولایت د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې مسؤل عبدالغفور بسیم چې دغه بهیر د څارنې دنده یې هم په غاړه لرله په نوموړي ولایت کې د ځینو قومندانانو سره د ورته وسلو او مهماتو د شتون خبره وکړه چې د نوموړي په وینا باید د دوی لخوا وسپارل شي. نورعالم شیرزی، مزار شریف، سلام وطنداره. شنونده های عزیز، شما به برنامه با خبر گوش میتین. آمنه جان در برنامه گذشته راجع به تشویش بعضی از سازمان ها و خصوص ملل متحد در مورد سیلاب ها خو یک برنامه داشتیم نه؟ و آل میگن که دولت فرا سیلاب آمده و 10 تنه جانش گرفته. مجیب جان دا چې د دې خلکو سره تر اوسه پورې مرسته شوې دي او کنه څنګه چې دولت ویلی وو موږ مخکې لمخ کنه دوی ته تدابیر نیولې دي. تاسو چې غواړئ شو اجمل خالقیار ته چې آیا واقعا د دوی سره مرسته شوې دي او کنه و اصل مطلب چیست؟ بله. بارندگی های کم سابقه در زمستان امسال ضمن نوید دادن سال پربرکت، پایان دادن به دهه خوشحالی، جاری شدن سیلاب های شدید در پایان فصل زمستان را نیز افزایش داده است که ولایت فرا یکی از مناطقی است که اکنون دچار سیلاب زدگی شده است. باران‌های متواتری که به چند روز دوامدار آمده خسارات مالی به مردم بسیار زیاد رسیده و خسارات دیگه که گاو و گوسفند که مردم داشته ضرر بسیار به مردم رسیده و از بسیار کسان خانه‌ها چپه شده، بسیار زمینایی که تحت آب رفته یا کش درختی که داشته و از بین رفته. ضررهای جانی، مالی و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی و مهاجرت آسیب دیدگان به شهر از اولین خساراتی است که در این ولایت به وجود آمده است. این سیلاب‌ها حتی تا مناطق مرکزی شهر فرا نیز نفوذ نموده است. انجینیر عبدالرؤوف رئیس احیا و انکشاف دیات ولایت فرا در مورد آمار خسارات ناشی از سیلاب گفت: حدود 68 نفر تاثیراً بر اثر برفباری‌ها و بارندگی‌های اخیر از بین رفتند و 3 نفر زخمی به جا گذاشته و همچنین 1668 خانه را مکمل تخریب کرده. تقریباً 16 را گاو از بین رفته در ولسوالی جوین و 78 را گوسفند، حتی هزارها زمین در مناطق پشت کوه فلیکا و شیر کوه ولسوالی جوین. عده زیاد از سیلاب زدگان شاکی بوده و اظهار میکنند که از سوی اراکین دولتی و مؤسسات به آنها هیچ کمکی نشده است. در برنامه موسیقی څخه موږ هیڅ ډول کومک نه دي. دا فنان برای موسیقی دا کومک چې لازم چات ورکی دلته هیڅ کومک نه راغلی. کمک‌هایی که باید مردم با عالی سرویس ولایت فرا صورت می‌گرفت تا فعلا هیچ نوع کمکی صورت نگرفته. در حالی که بعضی از آگاهان امور بر این عقیده‌اند که با اعمار و تعمیر بندهای آبگردان میتوان از آب جاری کشور ذخیره و استفاده نمود که از جهات مختلف برای کشورمان سودمند خواهد بود. اجمل خالقیار، هرات، سلام وطندار. خوب آمنه جان، اینال شنونده های عزیز دعوت میکنیم به شنیدن اخبار ورزشی. ده سید بشیر طارق نه. تشکر از همکارانم. توجه کنید به چند خبر ورزشی. به پیشواز از 8 مارچ روز بین المللی زن، کلب ورزشی بدمنتون در بخش اوناس افتتاح گردید. این کلب در ساحه شهرک صفا مربوط ناحیه 13 شهر کابل بعد از ظهر روز چهارشنبه 19 اوت از طرف مسئولین کمیته ملی المپیک افتتاح گردید. در مراسم افتتاحیه این کلب سید محمود زیاد دشتی معاون کمیته ملی المپیک، آمر حوزه 13 امنیتی پلیس، مسئول خدمات اجتماعی شهرک صفا و تعدادی از اهالی منطقه شرکت ورزیده بودند. در این کلب 40 تن از خواهرانی که علاقمند به ورزش بدمنتون هستند تنظیم و تمریناتشان را تحت نظر استاد انیفه، 1 تن از مربیان بخش اوناس فدراسیون بدمنتون پیش میبرند. با افتتاح کلب متذکره این 4مین کلبی است که طی سال جاری در بخش اوناس از طرف فدراسیون بدمنتون کمیته ملی المپیک در شهر کابل ایجاد گردیده است. فدراسیون کرکت کشور استرالیا با فدراسیون کرکت افغانستان کمک نمود.
این کمک که شامل یک مقدار سامان و لوازم ورزشی بود، روز چهارشنبه 19 یهود توسط مت کمپلری آمر عمومی پروژه ریفرم دستگاه مرکزی دولت برای محمد انور جگدلک رئیس عمومی کمیته ملی المپیک تسلیم داده شد که با اظهار قدردانی پذیرفته شد. قرار است روز جمعه 21 یهود به ساعت 2 بجه بعد از ظهر مسابقات بزکشی میان تیم‌های منتخبه شهر کابل در کلوپ سپورتی اردو برگزار گردد. علاقمندان و همشهریان مطلع بوده ورودشان آزاد است. تشکر از توجهتان. شاد و موفق باشید. شنونده‌های عزیز برنامه با خبر مانده نباشین و بعد آخر برنامه ما رسیدیم تا برنامه دیگه و تا خبرها و گزارشات دیگه. آمنه بابک و ما مجیب خلوتگر میگیم که خداوند منان یار و یاورتان. علام و ملشی محترم آوردون که او دی با خبر دی خبرونه سره با خبر باشید.